سلامونه د ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ د سیاست جامع پرتام ولرئ دا چې د 2024 میلادي کال د کرکټ اشلاوریز نړیوال جام سیالۍ دوام لري په امریکا ویسټ اندیز کې د خوښۍ زیاده ده چې افغانستان به په روانو سیالیو کې خپل دویمه سیالۍ د نیوزیلینډ په وړاندې ترسره کړي. لومړی ګروپ ته ورځو. په ګروپ کې چې کومې لوبډلې دي په ګروپ سی کې 15 لوبډلې دي چې په هغې کې نیوزیلینډ دی، د دې نه علاوه ویسټ انډیز دی، افغانستان دی، یوګنډا ده او پی ان جي لوبډله ده. اوس به په دې باندې لنډه خبره وکړو چې په دې کې د یوګنډا هغه لوبډله ده چې 2 سیالۍ کړې دي، یوه یې ګټلې ده او یوه یې بېللې ده. د دې ترڅنګ پی ان جي 2 سیالۍ کړې دي، دواړه د لاسه ورکړې دي. افغانستان یوه سیالۍ کړې ده چې په نیټ رن ریټ کې تر ټولو مخکښه دی او هغې هم په خپل نامه پای ته رسولې ده. ویسټ انډیز یوه سیالۍ کړې ده، هم د ویسټ انډیز په ګټه باندې پای ته رسېدلې ده. نیوزیلینډ به شروعات یا د پیل سیالۍ سبا سهار 4 بجې د افغانستان سره ترسره کوي. که څه هم تېره شپه یو اپسیټ یا هغه څه وشو چې بیخي چا تصور هم نه کوو. د پاکستان د ملي لوبډلې پیل ښه نه و او د کوربه لوبډلې له امریکې متحده ایالاتو د لوبډلې د ماتې سره مخامخ شو. موږ به راځو د افغانستان اړخ ته. څه کول پکار دي چې سبا موږ ښه پایټ وکړو. په سر کې هغه خبرې اوس تللې دي چې څه به کېږي او نیوزیلینډ یوه قوي لوبډله ده. که څه هم افغانستان په ټاپ 8 لوبډلو کې راځي په T20 اشلاوریزو نړیوالو سیالیو کې. نیوزیلینډ په سټارټ کې په اوپننګ کې 2 بیټسمینان چې دواړه د چپ لاس توپوهونکي دي، په هغې کې کانوی دی او ورسره رویندرا دی، دواړه د چپ لاس توپوهونکي دي. پکار شی د پلان څه کول پکار دي چې موږ په دې باندې په پیل کې په بیټینګ باندې پریشر وارد کړو. ښه خبره دا ده چې افغانستان په اټیک کې تاسو وګورئ موجب سوکت توپاچونکی دی، پلس فاروقي ماشاءالله ډېر زبردست ریزلټ یې ورکړی. په تېره سیالیو کې تاسو وګورئ مسلسل لومړنی بالر تر اوسه پورې په ذلحق فاروقي دی چې 15 وکټې ترلاسه کړي دي او دا زموږ دپاره ګرین لایټ یعنی هغه شین څراغ دی چې موږ ته غټه هیله راکړي. نوین الحق ماشاءالله د یوګنډا په وړاندې زبردست بالینګ کړی دی او د دې نه علاوه زموږ سره سپینران خپله کپټن راشد خان چې کوم و هغه نو زبردسته بالینګ وکړو او موږ امید هم دا درلوده چې راشد خان باید په پیل یا په سټارټ میچ کې په ورلډ کپ کې باید وکټې واخلي. همداسې شوي دي. ماشاءالله عظمت هم ډېر زبردسته بال کړی دی، په لاین او لین سره توپونه کول. پکار دا ده زما په نظر باندې کوچې ته په سټارټ کې دواړه د چپ لاس توپوهونکي دي، لیفټین دي. کوچې ته موږ موجب وکټه نه راځي، فاروقي ته وکټه نه راځي، نوین ته وکټه نه راځي. نو نبی باید موږ په سرکل کې خامخا د نیوزیلینډ په وړاندې ولوبو، ځکه چې نبی کو تاسو د ټوټلی د بالینګ هسټري وګورئ نو د چپلاسو په وړاندې باندې ښه بالینګ کړی دی او د آوټ کېدلو هغه فیصدي ډېره ده. په میډل آرډر کې چې نیوزیلینډ سره راځي کو تاسو وګورئ په هغې کې میچل دی. میچل د چنای سوپر کینګ دپاره ډېرې ښکلې سیالۍ ترسره کړې په آی پی ایل کې. نو د میچل آوټ کونه به هم ډېره زیاته اړینه وي د افغانستان لپاره. که څه هم کین ویلیمز هم دی، صحیح ده، ښه لوبغاړی دی، کپټن دی، د نړۍ په سطحه یو ښه بیټسمین دی، خو په دې وروستیو کې د ډېرو لوبډلو یا د ټیمانو مخکې اخوتی دی. زموږ غټ خطر چې دی ما په سر کې ویل چې 2 اوپنران او میچل به زموږ ته یو څه سردیدار جوړېدلی شي. د دې نه علاوه لیتم د دوی سره یو ښه پلیر دی، ښه کیپر دی، کېدلی شي دا هم هر وخت د لوبې نقشه بدلولی شي. یوه خبره زه د کرکټ مینوال ته کوم چې T20 داسې یو فارمیټ دی چې هر وخت کې هغه رنګ بدلولی شي. 2-3 وکټې تا ورکړلې، پارتنرشپ وکړه، سټی وکړه، 2 اوور ټارګټ کړه، په خپله میچ بدلیږي. افغانستان ته څه کول پکار دي؟ ماشاءالله اوپننګ ډېر زبردسته دی، الکان ډېر ښه په اوپننګ کې دي. که تاسو وګورئ یعنی د T20 دوام ستر ریکارډ پارتنرشپ یې وکړو. دا د افغانستان لپاره یو بله یوه روحیه ورکوي. اوپننګ ډېر ښکلی تللی و، ګربز هم 50 سیزه کړی وه یوګنډا په وړاندې او جمع ابراهیم هم. پکار دا ده چې میډل آرډر کې یا لو آرډر کې یا ټاپ آرډر چې کوم دی دلته هم لږ شانې کار کول پکار دي. کېدلی شي اوپننګ زموږ ډېر زیات لاړ نه شي، ځکه دلته بالینګ د یوګنډا په نسبت د نیوزیلینډ ډېر قوي دی، فیلډینګ یې ډېر قوي دی، بیټینګ یې ډېر قوي دی.
یو قوي پلان پکار دی اوس هغه وخت تللی دی همدغه د نیوزیلینډ لوبغاړي دي چې د افغانانو سره همیشه لپاره په فرانچایز کرکټ کې یا په بزنس کرکټ کې کوم لیکونه دي یا خصوصي لیکونه دي په دې کې یو بل سره مخامخ کیږي نو موږ به د خپل ملي لوبډلې لپاره تشویق او جمع دعا کوو چې افغانستان دغه سیالي وګټي او په سوپر 8 پړاو ته تګ لا هم اسانه شي افغانستان به پاتې 2 سیالۍ د نیوزیلینډ وروسته د PNG او ویسټ انډیز سره ترسره کوي کوم ویډیو خوښه شوي وي او یا غواړئ چې په آینده کې دغسې ویډیوګانې راسره وګورئ نو زمونږ ودان میډیا چینل سره سبسکرايب کړئ او دغسې ویډیوګانو ته ښایسته ښایسته کمنټونه ورکړئ او زمونږ ویډیوګانې سره لایک کړئ د لیدو مو یوه نړۍ مننه